ورته ګورم انتظار کې اسویلي کړم چې دا څنګه اشنایي ده او یخني ده او د ارمان چترۍ په سر کړم بهر وځم د ارمان چترۍ په سر کړم بهر وځم یاره ستا بې وفایي ده او یخني ده. ما ته دا څو میاشتو نه اوسه پورې دغه تکلیف دی، زه کټ کې پاڅېدی نه شم، په کټ کې پروت یم. نو ما ته واقعي چې په دې سختو حالاتو کې په دې ګرانۍ کې ما ته مسلې د هر څه نه ډېرې دي. بل د علاج مسله پکې نو په دې کې صحافتي تنظیمونو یا ادارو تر اوسه پورې ما څخه مرسته یا مدد خو څه کې چې تشه پوښتنه او رابطه هم نه ده کړې. په دغې باندې صحافتي ادارو نه ډېر ګیله من یم او د صحافتي تنظیمونو لکه خصوصا به زه پېښور پریس کلب یاد کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د پاسون ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو د پروګرام ادب او کلتور سره زه محمد مومن ستاسو په خدمت کې حاضر یم په دې هیله چې روغ جوړ بای. قدرمنو نن موږ د مومندو د ضلعې د اټوخیلو په سیمه کې ناست یو او زموږ سره ډیر قدرمن درون مشر ښاغلی حیران مومند صاحب موجود دی. د حیران مومند صاحب نوم په دوو حوالو ډیر مشهور دی، یو په صحافتي حواله او بل په ادبي حواله. نن موږ د هغه سره ناست یو. د حیران مومند سره 8 میاشتې وړاندې یو ټریفیکي پیښه وشوله چې پکې د هغه ځاني نقصان وشو. د حیران صاحب سره به د هغه د نقصان په اړه، د هغوی د صحت په اړه او هغوی سره د شوو مرستو په اړه خبرې کوو. نو ستاسو پام ورته راګرځو. حیران صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره مننه، شکریه کورمو ودان. حیران صاحب ژوند دې څنګه روان دی؟ ژوند خو بس ډېر ښه روان دی انشاءالله. ورځ تر ورځه بس هغه د زوړ حالت نه ښه کېږم. کوم چې د روغتیا او د تکلیف چې کوم د حادثه پېښه شوې د هغې دردونو مردونو په کمېدو دي انشاءالله ډېر زر به ښه شي. په پښتو ادب کې کوم خبره کوو یا په صحافتي میدان کې خبره کوو نو دا یو خبره ډیره کیږي د پښتنو په ټولنه کې د پښتون په حواله چې دا خلک د شاعر ادیب یا د فنکار د هنرمند هغه قدر نه کوي کوم چې د هغه حق جوړیږي. د دې پیښې نه وروسته تاسو سره کوم قسم مرستې وشولې، د کوم قسم را روانو مرستو ضرورت لرئ؟ ډیره مننه. دا خو واضحه خبره ده چې پښتون قبیله چې دا د دې وګړي چې کوم دي دوی د مړو د زیارتونو د مزارونو د دې قایل دي چې کله یو شاعر ادیب یا هنرور یا فنکار چې کوم هغه مړ شي سترګې پټې کړي نو دوی سره قدر پیدا شي. د ژوندي سړي هغه قدر هغه نه کوي. لکه اوس په دې اوسني حالاتو کې زما 8 میاشتې وشولې نو په 8 میاشتو کې چې زما کوم شخصي ملګري ادیبانو خبره به اول درته وکړم، د هغوی ملاقاتونه ما څه شوي دي، راغلي تپوس یې هم کړی ده، هغوی خپله خواخوږي ظاهر کړې ده. خو که د ادب چې کوم تنظیمونه دي، کوم ادارې دي او هغوی د شاعرانو ادیبانو سره کومې مرستې کوي نو هغه د نشت برابر دي. ځکه چې اوسه پورې د ډېرو شاعرانو ادیبانو په لاس کې دغه کار دی، هغوی د ورسه پورې دا رابطه ونه کړله چې تا ته به څه مسلې، ستا کور به څنګه وي، ته به ژوند څنګه تېری، ځان له زه نه زما بچي دي، زما کور دی، په ما باندې دغه مشکلات ډېر دي. خو دوی هغه تش تپوس قدر ته ونه کړه، رابطې هم ونه کړله چې تا ته څه صورتحال دی. خصوصا زمونږ د صوبه پښتونخوا چې کومه ده د هغې کې د فنکارانو، د شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو دپاره چې کومه اداره جوړه ده او هغوی سره مرستې کوي نو هغوی خو بیخي سترګې پټې کړي دي او دا نه وایي. موږ ته زموږ دلته یو ملګری په دې قبایلي سیمه کې او دې غرونو کې ژوند تېروي او هغه ته دا مشکل ده او د هغې کوم ذمه دار کسان چې دي هغوی ښه خبر هم دي. د صوبې کوم حکومت چې دی په هغې کې هغې پخوانی وزیر اطلاعات چې کوم شوکت یوسفزۍ نو هغه په لومړنیو ورځو کې چې کله زما پیښه وشو هسپتال کې ومه نو هغوی ما 1,00,000 روپۍ اعلان کړی و. هغه 1,00,000 روپۍ ما ته ډېرو منډو ترلو نه پس میلاو شي چیک یې راکړه، د هغوی ډېره شکریه او مننه کوم. خو زمونږ د صوبې وزیر اعلی له مشر وزیر له دا په کار و چې دا څو ځل مومندو ته راغی، ضلعې ته راغی، خو په کار دا وه چې دلته زه په 2 حوالو باندې چې د شاعرانو کوم دلته د شعر و ادب دپاره ما دومره خدمتونه کړي زه یم چې چا نه به څه پټ نه وي او دغه شان د صحافت حوالې څخه هم. خو د دې نه دم برېښي چې د دې ځای کومه انتظامیه ده
یا د دې ځای کوم وګړي دي چارواکي دي او هغوی کار کوي نو هغوی د وزیر اعلی یا دغه شان ادارې په اعتماد کې نه دي اخیستي ځکه چې هغوی په خپله دا نه دي محسوس کړي چې موږ دلته د شاعر ادیب یا د صحافي ملګري له موږ څه مرستې وکړو یا تپوس وکړو په انفرادي ډول باندې به ډېر ملګري راغلي دغه کړي دي خو هغه د انتظامي په ډول باندې چا هم دغه ما څه کومک نه دی کړی بیا په صحافتي میدان کې زمونږ ډېر ملګري ډېر پوه او تکړه ملګري چې کومه دي هغه په ملک کې دننه د مختلفو تنظیمونو سره مختلفو ادارو سره کار کوي او په بېلابېلو وختونو کې د صحافیانو سره مرستې کړي دي د ژوندو صحافیانو سره مرستې کړي دي چې د هغوی وس نه کېده د هغوی مشکلات یې حل کړي دي که څوک چېرته بې کوره شوي دي د هغوی هم څه لږ ډېر تپوس کړی دی خو ما ته دا اتو میاشتو نه اوسه پورې دغه تکلیف دی زه کټ کې پاڅېدی نه شم په کټ کې پروت یم نو ما ته واقعي چې په دې سختو حالاتو کې په دې ګرانۍ کې ما ته مسلې د هر څه نه ډېرې دي بل د علاج مسله پکې نو په دې کې صحافتي تنظیمونو یا ادارو تر اوسه پورې ما څه مرسته یا مدد خو څه کې چې تشه پوښتنه او رابطه هم نه ده کړې په دغې باندې صحافتي ادارو نه ډېر ګیله منیم او د صحافتي تنظیمونو لکه خصوصا به زه پیښور پریس کلب یاد کوم پیښور پریس کلب کې به موږ سره چېرته کوم ملګري انفرادي طور مرسته کړي خو اجتماعي ډول دوی د صحافیانو دپاره هېڅ قسمه څه کار نه دی کړی یا دغه شان د ملک په سطحه نورې ادارې شته دی نو ما ته په علاج او دې معالجه کې دې ډېر سخت مشکلات دي پیښور ته زه ځمه راځمه او هغه هم د ډېر ستونزو د تکلیفونو نه چې تېر شمه پیښوره پورې ورسېږم نو اوس په پیښور کې هغه زما د علاج کومې مسلې چې دي هغه نه حل کېږي زه به مجبوراً پیښور ته ځم او زه چې پیښور ته ځم زه به په څه شي ځم نو دغلته به دا کلي کې پروت یم او بالغ ته به مې ډډه والي او الله به کوم بل څه شی خو نشته دی ځکه چې ما ته ډېر ملګري دا وایي یاره دعا راته کوو نو زه ورته ویم چې ټیک د دعا سره دوام پکار ده صرف دعا باندې کار نه کېږي ته نور داسې مرستې وکړه چې زه په هغې علاج وکړم په هغې دوایي وکړم او زه بیرته واپس دغه خپل میدان ته د صحافت میدان ته د ادب میدان ته دې ته راشم او د خپل ولس د خپلې سیمې د خپل وګړو څه اواز اوچت کړم او د حق او د رښتیا اواز اوچت کړم په را روان وخت کې تاسو موجوده وخت کې څه قسمه ستونزه لرئ چې ستاسو علاج د کوم ځای نه ممکن دی او هغې باندې څومره خرچه راځي یا تاسو که زموږ کتونکو ته هغه ووایئ زه یقین لرم چې داسې خلک به دا انټرویو ګوري چې هغه واکداران دي یا هغه شتمن خلک دی نو تاسو ته مخکې د نور کم قسمه علاج ضرورت دی زما خو اوس هم یو اپریشن پاتې دی کولمه مې بار د هغه به دننه کولی نو هغه به چېرته په اسلام آباد کې چېرته په ښه ډاکټر باندې کولی بیا د هغې سره چې زما کومه خپه ده او ماته شوې وه 3 ځایه ماته و 3 اپریشنې مې له کړي دي نو هغه خپه اوس راکږېږي نه نو د هغې د ټیک کولو دپاره خامخا به په هسپتال کې زه څه ورځې داخله کوم نو چې نه مې لګي او دې حالاتو ته او د دوایانو نرخونو ته د ډاکټرانو پیسونو ته وګورو نو 10 لکه نه بره روپۍ به موږ لګي کمې مشکله ده چې په هغې زما کار وشي ځکه چې ما مختلفو دغه سره رابطه وکړله نو په هغې باندې په لږو باندې څه نه کېږي او ما څه هغه لږ هم نشته قدرمنو دا حیران مومند صاحب چې تاسو د هغوی د درد نه ډکې خبرې واورېدې یو صحافي و یو شاعر و ادیب و تنقید نګار و د کتابونو خاوند دی هغه د پښتو ادب دپاره بې شمېره خدمات کړي دي د 30 کلونو نه په مومند ادبي ټولنه کې او دغه رنګې د مومندو په ادب کې د پښتونخوا په ادب کې د هغه یو رول دی یو کردار دی د رحمان بابا یو شعر دی چې د ملګرو صدقې لرئ غواړم هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم قدرمنو تاسو د حیران صاحب خبرې واورېدې هغه خلک چې شتمن دي او یا واکداران دي د هغوی نه یې ګیلې هم وکړئ نن حیران مومند صاحب د یو تریپکي حادثې نه وروستو په کټ پروت دی هغوی ته د علاج ضرورت دی هغه خلک چې شتمن دي او واک اختیار ورسره دی واکداران دي هغوی ته مطالبه ده د هغوی نه غوښتنه ده چې د هغه سره په دې علاج کې مرستې وکړي او هغه بیا په خپلو خپو د ودرېدو جوګه شي د یو بل پروګرام سره زه محب مومند ستاسو نه اجازت غواړم قبول الله څخه
تنهایی ده او یخنی ده پسرلی ده جدایی ده او یخنی ده او شعر دی چې ورته ګورم انتظار کې اسویلی کړم ورته ګورم انتظار کې اسویلی کړم چې دا څنګه اشنایی ده او یخنی ده او د ارمان چترۍ په سر کړم بهر وزم د ارمان چترۍ په سر کړم بهر وزم یاره ستا بې وفایي ده او یخني ده او ماښامی دی یخ شمال ورسره لګي ماښامی دی یخ شمال ورسره لګي یو ارمان دی تباهي ده او یخني ده او زورور نه ګیله نه کېږي حیرانه زورور نه ګیله نه کېږي حیرانه د دوی مینه رسوایي ده او یخني ده ډېره مننه